سلامونه. نن د والټاوا د سیند غاړې ته لاندې بیخي اوبو سره نږدې راغلی یم چې دلته وګورئ. تاسو ته به ښکاره کړمه چې د سیند منځ کې خو کښتۍ دي، د کښتۍ تر څنګ نورې سره خمازې دي. دا رستورانت خو وینئ چې څنګه ښایسته دروازه یې ده او دروازه یې موازه ده. د نور راپور لپاره راسره اوسئ. دا د مخامخ تاسو ګورئ چې دوه کسه را روان دي. دا د سیند په غاړه یې ډېر ښایسته دا پوخ ځای جوړ کړی دی، چوکیګانې لګېدلې دي. همدارنګه له پاس سړک نه زینې ښکارېږي که نه چې خلک راکښته کېږي پورته کېږي او تاسو ګورئ چې خلک قدم وهي. د قدم وهلو لپاره، د بایسکل لپاره، د منډې لپاره ډېره اوږده لاره ده. کښتۍ دی، د کښتۍ د پاسه یې ښایسته بیرغونه لګولي دي او دننه هم رستورانت دی. مخکې زه چې ولاړه وم دغسې دروازه یې خلاصه وه، هغه رستورانت و، خو دلته بیا دا رستورانت نه دی. دا نن هغه دی عکسونه پکې هغه شوي دي، لګېدلي دي او دا د عکسونو د نمایش خونه ده. دلته تاسو ګورئ چې مختلف عکسونه دي د حیواناتو، د رسامي شوي عکسونه او ځینې نور ښایسته عکسونه په دیوالونو باندې ځوړند دي. دلته داسې غټې غټې ګلدانۍ دي لکه نیمه بیلر غوندې. د دې په منځ کې بیا ونې دي کېنولي دي چې نور هم د دې کښتۍ ته همدارنګه چې دلته د ځای په ځای رستورانت دی دې ته یې ښکلا ورکړې او وربښلې ده. او بل دا یو نوی ابتکار غوندې دی. دا بیا بل ځای د هماغه شکل باندې او دلته ګورئ پیزا ده، دننه وړاندې پیزا ښکارېږي. بره تاسو ګورئ له سړک نه چې څوک راکوزېږي دا رقم زینه لګېدلې ده، هغسې خلک کښته کېږي او هغسې پورته کېږي. دا د اوبو له غاړې وګورئ څومره ښایسته رستورانت یې جوړ کړی او د دې میزونه څومره ښه انتیک میزونه دي. دوه کسه ولاړ دي، قصې کوي، د سیند غاړه، شمال او د دوی د وطن هغه مزهداره خواړه. موږ یې دومره نه خورو خو د دوی لپاره ډېر مزهدار دي. ورغلې ومه هلته حلال چې شي پکې نه پیدا کېدل، نو ځکه ومې نه خوړل، بس په کور کې به ډوډۍ وخورم. دا لاره ډېره زیاته لکه یعنې په سلګونو کیلومتره دا تللې ده چې دا د ورزش د بایسکل دوانې وګورئ، یو کس په سایکل را روان دی او حتی دلته د موټرو د حرکت لپاره ځینې موټرې کسان چې دلته کار کوي د هغو لپاره پارکینګ هم شته دی او یوه لار هم شته دی. دا دی راغللو، دلته موږ قدم ووایو. وګورئ د خپل خلک د خپل د وطن آبادي څومره ښایسته یې کوي، داسې کوي چې کلونه کلونه پاتې کېږي. نه پوهېږم دا سړک، دا غاړه، دا سیند غاړه به په کوم کال کې جوړه کړې وي، خو ډېر پخواني ښکارېږي او ډېر پاخه. خدای دې وکړي زموږ د کابل د سیند غاړه هم همداسې یو ښایسته جوړه شي. د دې په هیله چې آبادي په وطن کې شروع شي او موږ او تاسې سوله دې زموږ په نصیب کې سي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان خوشحاله اوسئ.